ښکلی مستقبل زمونږ په حق کې د منزل ته ځو. ما سره یو تکړه زلمی ناست دی، ستړی مه شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر دی بالکل الحمدلله. ستا نوم څه دی؟ سلمان. څومره عمر دی؟ 24 سال. 40 کاله عمر دی. او سبق دې دلته ویلی که وطن؟ جی دلته ویلی، پیدایش مو دلته. پیدایش دې هم دلته؟ جی بالکل. وطن ته پکې ته لاړ شي؟ او زه په جوټه باندې لاړ شو. نو دا ځای ته ښه لګي که وطن درته ښه لګي؟ نو زما پیدایش او ټول بچپن خو دلته تېر شوی دی، وطن خو بیا هم وطن وي که نه. او یو متل دی هر چاته خپل وطن کشمیر دی، او ما ته کشمیر دی د دې خپل وطن ډاګونه. جی بالکل. نو دا راته ووایه چې ستا خو پلار او ترونه او ټول کورنۍ هم دلته کېده، نو تا ته مسافري بیا هم دغسې ګران لکه نور خلکو ته که نه د ټول خپل پردي دلته یم لږ اسان راته ښکاري؟ نه جي څه کمی خو نه دی محسوس شوی، دا شان خو د وطن خوشبو او د خاورې چې کوم مینه نه خو انسان وي خپل وطن سره خپل دغه سره. درته وایي د پښتنو پرې رویو کې را دومره توندي ولیده لکه خبرې ته غوږ نه ږدي، یو بل جرګه نه کوي، یو سره مرکه نه کوي، یو بل سره خپلې ستونزې د جرګې د لارې د مرکې د لارې، دا دومره غوسه، دا دومره تاو، دا تریخوالی ولیده زموږ په رویو کې. څه ګڼې؟ نه خو زمونږ مشران چې کوم دي پخواني هغه هم ویلي دي، مثلا باچا خان دا ویلي دي چې موږ به پښتنو کې یو کار شته ورسره شي، خو دې موږ خپلو کې اتفاق نشته، موږ خپلو کې اتفاق نه کوو. مطلب چې موږ خپلو کې اتفاق وکړو، د یو بل خبره وړو، نو هرې مسلې به پخپله حل شي. موږ پخپله هغه برداشت آماده چې راغه ختمه کړې ده. بله پړه کې خبره شته چې ټول نړۍ پښتانه ته ګوري، زلمي ته ګوري، چې ته وکړي؟ زه دا غواړم شمشاد چینل په ذریعه باندې چې اول تاسو شمشاد چینل ډېره مهرباني، تاسو دلته راغلي او موږ له موقع راکړه، او ټول وطن والو ته خاص کر خپل پښتون قوم ته دا ویل غواړم چې هر څومره سختې تېروي خو خپل بچو باندې تعلیم لازمي کوئ، ځکه چې تعلیم د یو قوم سوچ بدلی، او که موږ پښتانه خپل ځان بدلول غواړو نو خپل بچو ته اعلی تعلیم ورکړو. ډېره مننه. د شمشاد نړیوال ټلویزیون مینوالو د ورور خبره وکړه د کوریا، نو تاسو ته به دا معلومه یا نه چې 4 لکه پښتانه په متحده عرب اماراتو کې میشته دي او خپل ژوند کوي. دا 4 لکه پښتانه د اماراتو خاورې په خپله سینه باندې ځای کړي دي او دلته کې پیسې ګټي، کار کوي، روزګار کوي، او هلته په کورونو نور پښتانه خپلې کورنۍ ساتي. دا هم زموږ وطن دی، د دې قانون، د دې د هاین، د دې د یوې پولې موږ مکمل پابند یو، او دا وطن موږ په خپلو مټو آباد کړی دی، او د دې وطن په تعمیر او ترقۍ کې موږ مخکې هم لاس اخیستی او بیا به هم پکې کوو. دا وه زموږ د نننۍ ورځې خپرونه، زما د لرې وطن یاره، چې د حباب نه موږ ستاسو په خدمت کې وړاندې کړه. دې سره ما نظار یوسفزي له اجازت راکوي، په لوی او مهربانه خدای م سپارم. د الله په امان. زه د خپل وطن په پاکه مینه لیونی یمه، زه د خپل وطن په پاکه مینه لیونی یمه، زه پښتون زلمی یمه، زه پښتون زلمی یمه، زه پښتون زلمی یمه، زه پښتون زلمی یمه، زه د خپل وطن د خپل خوږ وطن غازي برکت نشي، لوړ به وي د لوړ همت مینه را پرېوتی نشي، تش په یو نظر زما دښمن بیا ټینګېدی نشي، لویه قافله مو په دباو ستا جار وتی نشي، ممې چېړه لر شرانه خدای کو پړیانې یمه، ممې چېړه لر شرانه خدای کو پړیانې یمه، زه پښتون زلمی یمه، زه پښتون زلمی یمه، زه پښتون زلمی یمه، زه پښتون زلمی یمه، زه د خپل وطن تازه کېږي دا زاړه زخمونه مه چېړه، که به غوم په ویر شي ویر ژړلي زړونه مه چېړه،
څوک چیړې د پښتون قامونه مچیړه روغو ته یم روغ او لیونو ته لیونې یمه روغو ته یم روغ او لیونو ته لیونې یمه زه د خپل وطنه دا تفریقي تفکې د مینځلو کول غواړم زه په یو کوزي په یو تالي خوراک خوړل غواړم زه قطر شینواره یوسف زیرو جوړول غواړم دوی د یوې مینې په څادر کې پټول غواړم وته یم میدان ته دا مې کشته ننګیالی یمه وته یم میدان ته دا مې کشته ننګیالی یمه ما د پانی پت په وینو سور میدان نه وپوښته ما لږ د دکن او سومنه داستان نه وپوښته ما د ایشیا د هر یو زوړ او ځوان نه وپوښته ما وپوښته د ټول جهان نه وپوښته زه د سربازانو باباګانو کړوسې یمه